آیا تاسو چرته اوریدلی یو داسې سمندر هم شته چې د هغې سمندر څه حصې پوره سمندري جهازونه او هوایي جهازونه په سکندونو کې ډوب کړي دي او بیا د هغې اډو څه پته نه ده لګېدلې؟ او یا د یو داسې جزیرې باره کې چې په هغې د 10 ټنو نه واخله 80 ټنو پورې انساني مجسمې دي. لا تر اوسه پورې چاته هم پته نشته چې دا مجسمې چا جوړې کړي، ولې جوړې کړي، او یا د ساحل نه دومره لرې په سمندر کې دې جزیرې ته چا راوړلي دي. په دنیا کې داسې ډېر مقامات دي چې هغه نه د ساینس په سمج کې راځي، نه د تاریخ او نه د انسانانو په عقل کې. نن به موږ تاسو ته ښایو هغه د راز او د حیرانتیا نه ډک مقامات کم چې په دنیا کې تر ننه پورې یو راز دی. نو راځئ ګورو په لومبي نمبر برمودا ټراینګل. برمودا ټراینګل د دنیا د ټولو نه خطرناکه او پراسراره حصه ده چې هغې په سوونو جهازونه او په درجنونو هوایي جهازونه ډوب کړي دي. برمودا ټراینګل د شمالي اټلانټیک سمندر یوه حصه ده چې میامي، فلوریډا، برمودا آیلینډ او سان خوان چې کله هم دا درې واړه علاقې ملو شي یو مثلث ټراینګل شکل جوړي. په دې وجه دې ته برمودا ټراینګل نوم دی. دا علاقه په 5 لاک مربع میل ده. د برمودا ټراینګل د حیرانتیا خبره دا هغسې نه شروع شوه کله چې په 5 دسمبر 1945 کې د امریکې 15 هوایي جهازونه د تربیت فلایټ دپاره د فلوریډا نه اوچت شو. واپس رانل او د پایلټ اخري الفاظ و: مونږه لاړه هیره کړه، هر څه عجیبه دي، سمندر هم عجیبه دی. او د حیرانتیا خبره دا ده چې کله د هغې د تالاش دپاره یو ریسکیو جهاز ولیږل شو نو هغه هم غایب شو، واپس رانغی او تر ننه پورې د هغې 6 جهازونو اډو څه پته ونه لګېده. د دې نه مخکې په 1918 کې هم د امریکې یو سمندري جهاز هم په دې ځای کې یعنې په برمودا ټراینګل کې سره د 309 مسافرو غایب شوی و او د هغې هم اډو څه پته ونه لګېده. دغه شان په 1948 کې، 1949 کې، 1981 کې هم واقعیات شوي او جهازونه په دغه ځای کې ډوب شوي. د برمودا ټراینګل د حیرانتیا او د جهازونو ډوبېدو باره کې ساینټیسټ یعنې ساینسدانان او خلک ډېر څه وجوهات ورکوي. څه وایي چې دلته مختلف توپان راځي چې د هغې په وجه جهازونه ډوبېږي، څه وایي چې دلته مغناطیسي خلل دی چې د جهاز کمپاس خرابوي، او څه داسې هم وایي چې دلته میتین ګیس وغیره دي چې د جهاز د ډوبېدو سبب جوړوي. او څه خلک دا خبره هم کوي چې دلته ایلین یعنې سمندري مخلوق دی. نن سبا د جدید ټکنالوژۍ په مدد سره ډېر شی جهازونه په برمودا ټراینګل کې هم تیریږي. آیا برمودا ټراینګل د قدرت یو شاهکار دی او یا د یو بل جهان دروازه ده؟ کیدای شي په راتلونکي وخت کې دا راز د ساینس په مدد سره راښکاره شي، خو شاید چې دا راز د سمندر په ګهرایو کې د همیشه دپاره دفن پاتې شي. په 2م نمبر موږ سره د ایسټر آیلینډ. د سمندر په منځ کې یوازې ځمکه چې په هغې باندې د 10 ټنو نه واخله تر 80 ټنو پورې په سوونو د کاڼو نه جوړې شوي او د حیرانتیا نه ډکې مجسمې دي. آیا دا مجسمې چا جوړې کړي، څنګه یې جوړې کړي او ولې یې جوړې کړي، او یا یې دې جزیرې ته چا راوړي؟ دا ټولې خبرې تر ننه پورې یو راز دی. ایسټر آیلینډ چې په مقامي ژبه کې ورته راپا نوی ویلی شي په جنوبي پیسفیک سمندر کې یو جزیره ده. دا د چیلي په مغرب کې 3512 کیلومتره لرې ده. دا جزیره یورپین دنیا ته په 5 اګست 1772 معلومه شوه چې کله یو ډچ نیویګیټر جیکب روک وین دلته راورسېدو. دا د ایسټر سنډې ورځ وه، ځکه یې دې ته ایسټر نوم ورکړو. چې کله هغه راورسېدو نو دلته مقامي خلک اوسېدل او دې سره سره د حیرانتیا نه ډکې موی یعنې مجسمې هم وي. په جزیره باندې 878 د کاڼو نه جوړې شوې غټې غټې مجسمې وي چې هغې ته موی ویل کېدل. یو مجسمه د 4 میټرو نه واخله تر 10 میټرو پورې وه او وزن باندې د 10 نه واخله 80 ټنو او د ټولو نه غټه مجسمه 200 ټنه وه. د ډیرو مجسمو غټ غټ غوږونه او سنجیده مخونه وو او د ډیرو مخ جزیرې سیټ ته دی چې داسې ښکاري چې دا د مقامي خلکو نګراني کوي. آیا دا مجسمې ولې او چا او څه له جوړې کړي؟ دا تر ننه پورې سوال دی. د څو خلکو خیال دی چې دا ټولې د یو آتش فشان په حال نه کټ کړې شوي دي. خو څنګه؟ ځکه چې په هغه وخت کې خو نه د اوسپنې اوزارو او نه څه خاص ماشینونه. خو څه خلک اندازه لګي چې د لرګو، رسو او کاڼو وغیره اوزار استعمال شوي دي. او یو بل سوال دا دی چې دا دې جزیرې ته راوړل څنګه شو؟ څه خلک دا سوچ هم ساتي چې دا د
خیالي مخلوق یا د یو زوړ ورک شوي تهذیب کار دی. آیا راتلونکي وخت په دا راز ښکاره کړي یا دا راز به راز پاتې شي؟ په درېیم نمبر موږ سره د ډیت ویلي هغه کاڼي چې هغه حرکت کوي. د امریکې په کیلیفورنیا ریاست کې ډیت ویلي یعنی د مرګ وادي یو داسې مقام دی چې هلته غټ غټ وزني کاڼي په خپله حرکت او وروستو نشان پرېږدي. داسې ښکاري چې یو نامعلومه لاس هغې له دیکه ورکوي. او د حیرانتیا خبره دا ده چې هلته نه نامعلومه لاس شته او نه ماشین د دیکې دپاره. د ډېر تحقیق نه پس ساینسدانان وایي چې په یخنۍ کې د کاڼو لاندې واوړه وشي او د هغې د ویلي کېدو نه پس هغه کاڼي د هوا په معمولي اثر هم حرکت کړي. خو دا خبره پوره نه ده ځکه چې په هغې کې ډېر غټ غټ کاڼي هم حرکت کړي. آیا دا راز به راتلونکي وخت کې مکمل کلاو شي که نه دا راز به راز پاتې شي؟ په څلورم او اخري نمبر باندې ماچو پیچو د انډیز پهاړ په سلسله کې په وریځو کې پټ او ورک شوی ښار. انډیز پهاړ د جنوبي امریکې یو غټه او مشهوره د غرونو سلسله ده. د انډیز غرونو په سر باندې په وریځو کې پټ یو داسې راز دی چې په سوونو کلونو چا نه ولیدی. دا راز یو داسې ښار دی چې غرونو کې خو په سوونو کلونو چا نه ولیدلی او د دنیا نه پټ. دا ښار د انکا سلطنت یو داسې شاهکار دی چې په 15مه صدۍ کې جوړ شوی و. په دې ښار کې د ټولو نه د حیرانتیا خبره دا ده چې د دې ټول کاڼي په داسې انداز کې بغیر د سیمټو او کیمیکل نه لګېدلي دي چې یو بلیډ پکې هم نشي ورتلی. د دې ښار د اوبو نظام په داسې انداز کې دی چې هر کور ته اوبه رسېدلي دي چې د هغه وخت د انجینرینګ کمال ښایي. خو د دې ښار د ټولو نه غټ سوال د ماهرینو په ذهنونو کې دا دی چې آیا دا ښار ولې خالي شو او دلته اوسېدونکي خلک چېرته لاړل؟ څه خلک وایي چې دا ښار د قحط او بیمارۍ په وجه خالي کړی شو. څه خلک دا هم وایي چې دا ښار حکمرانانو په خپله پرېښودی. په دنیا کې څه داسې رازونه هم شته چې چرې به هم کولاو نشي. دا مقامات موږ ته ښیي چې انسان ډېر هم ترقي وکړي. د قدرت طاقت همیشه دپاره یو قدم مخکې. آیا تاسو په علاقه کې هم څه داسې د راز نه ډک ځایونه شته؟ که نو کمنټ کې ضرور ووایئ.